أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د الله او داغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ځان موړاندې کوي او د الله نه ویریږي. بشکا الله هر څه اوریدونکو دی او خبردار دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي خپل आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم د आवाज نه موچتوي او مد نبی صلی الله علیه وسلم سره په هغه سي اوچت आवाज خبري کوي لکه څنګه چې تاسو په خپل منځ کې د یو بل سره کوي. حسینا چې تاسو کړي عملونه ټول برباد شي او تاسو ترې خبر هم نه یې. بشکا کم خلک چې د الله د رسول سره د خبرو کولو په وخت کې خپل اوازونه ښکته ساتي هغوی په حقیقت کې هم هغه خلک دي چې زړونه الله تعالی د تقوی د پاره ازمیل دي. داغوی د پاره بخنه ده او لوی اجر دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم کم خلق چې تا ته د کور د بهر نه ناره وهي په هغوی کې اکثر خلق بے عقل دي. کچري هغوی ستاد راتلو پوری صبر کوله نو داغوی د پاره بهتره وا. الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کچري یو فاسق تاسو ته خبر راوړي نو تحقیقی کوي. حسینا چې تاسو یوې ډلې ته پنا پوهې کې نقصان ورکورسوي او بیا په خپل کړوخ پیمانه یې خپو هشي چې تاسو په منځ کې د الله رسول موجود دی. کچري هغه په ډیرو معاملاتو کې تاسو خبره منل شروع کړي نو تاسو به په خپل په مشکلاتو کې پریوځي. لیکن الله تاسو ته د ایمان محبت در نصیب کړو او هغه تاسو ته پزړه کې خوښ کړو او کفر او فسق او نافرمانی درته بدخ کارا کړه. دغه خلک د الله په فضل او احسان سره په نیغه لار روان دي او الله د هر څه خبر دی او د حکمت خاوند دی. او کچری د مؤمنانو دوه ډلې په خپل منځ کې اوجنګيږي نو دا غوي په منځ کې صلح وکړي. بیا کچری په هغوی کې یو ډله په بل ډله باندې زیاتی وکړي نو د زیاتی کوونکې ډلې سره اوجنګيږي انتر دې پوری چې هغوی د الله حکم ته واپس راشي. بیا کچری هغوی واپس راشي نو دا هغوی په منځ کې په انصاف سره صلح وکړي او انصاف کوي ځکه چې الله تعالی انصاف کوونکی خوښوي. بشکا مؤمنان خو د یو بل رونه دي نو د خپل رونو ترمنځ تعلقات صحیح کړئ او د الله نه ویریږئ. امید دې چې پتا سو به رحم وکړي شي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ندی سړی په نورو سړو پورې ټوکی کوي کې دې شي چې هغوی د دوی نه بهتر وي او ندی خزي په نورو خزو پورې ټوکی کوي کې دې شي چې هغوی د دوی نه بهتر وي. په خپل منځ کې په یو بل باندې تان ملګوي او ما یو بل په خرابو نمونه سره یادوي. د ایمان راوړونو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره خرابه خبره ده. کم خلک چې د دې کار نه من نشو هم هغوی ظالمان دي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د ډیر ګمان کولو نه ځان ساتي ځکه چې ځینې ګمان ګناه وي. تجسس یعنی د یو بل رازونه ملټوي او پتا سو کې دي څوک د بل غیبت نه کوي. آیا پتا سو کې څوک دا خوخوي چې د خپل مړ رور غوخي وخوري؟ ګوره تاسو په خپل دانه خوخوي د الله نه ویریږئ. بشکا الله ډیر توبه قبلونکې رحم کونکې دی. اے خلکو مونږ تاسو د یو سړی او د یوې خزینه پیدا کړی او بیا مو تاسو قومونه او قبیله جوړ کړي د پاره د دې چې تاسو یو بل او پیژنئ. په حقیقت کې پتا سو کې د ټولو نه زیات عزتمن د الله پنيز هغه څوک دی چې هغه پتا سو کې د ټولو نه زیات پرهیزګار دی. یقینا چې الله په هر څه پوه دی او د هر څه خبر دی. دا باندې سیان وایي چې مونږه ایمان راوړو. دوی ته وایا تاسو ایمان نه دی راوړې بلکې دا سی وایي چې مونږه غاړه کې خودا یعنی تابع شو. ایمان لاستاسو پزړونو کې ننوته نه دی
کچری تاسو د الله او دغه د رسول حکمونه اومنل نو هغه با تاسو د عملونو په اجر کې هیڅ کمی اونکړي بشکا چې الله ډیر بخونکې او مهربان دی په حقیقت کې خو مؤمنان هغه خلک دي چې په الله او دغه پر رسولي ایمان راوړو او بیا یې هیڅ شک اونکړو او د الله په لار کې په خپل سر او مال سره جهاد وکړو هم دغه رښتینی خلک دي اے نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان داوا کوونکو ته وایا آیا تاسو الله ته د خپل دین خبر ورکوي حالکه الله د زمکی او د اسمانونو د هر سیز نه خبر دی او هغه د هر سیز علم لري دا خلق پتا باندې احسان باتی چې دوی اسلام قبول کړو دوی ته وایا چې د خپل اسلام احسان په ما مکوي بلکې د الله په تاسو احسان دی چې هغه تاسو ته د ایمان لار خودلا کچري واقعي تاسو د ایمان په خپل داوا کې رښتینی یې بشکا الله ته د زمکی او د اسمانونو د هر پټ سیز علم دی او سچ تاسو کوي هغه ټول دغه په نظر کې دی